د بوست په غېږه کې د درې همشکله ورونو جالب ژوند. د دې تصویرونو په لیدو به حتما حیران شئ چې څه وینئ. فتح خان پردل او کرم خان هغه درې ورونه دي چې په عمر، څېره، جامه او ټولو عادتونو کې یو شان، خو په توپیر کولو کې کلیوال او ګاونډیان هم ناتوان دي. پردل کم یو دی؟ زه یم لاس باندې شیرندل په شیرندل نه څه کاټي. د پوستکي رنګ، د قد اندازه، ویښتانو سټایل، د خبرو انداز او ټول کړه وړه یو بل ته ډېر ورته دي. دوی تل په یوه رنګ څپلۍ، خولۍ او لباس اغوندي او همیشه یو ځای ګرځي. موږ درې سره جملیان وړونی غبرګولیان معنا څېرې مو هم یو رقم دي، هر وخت یو رقم هم ګرځو، نو تر اوسه جلان نه یې ګرځېدلي. درې سره یو رقم جملي وړونی موږ درې. که د پښو دي که د سر دي معنا زموږ اندازه او دغه ګرده یو دي، هم ټوله معنا یو تن معنا په کیلو په دغه کې یو وزن درې سره. چې یو چا ګزاره را سره کړې معنا ورسره ګرځېدلي، انجوالي را سره کړې هغه معنا پېژني، او چا چې نه یې را سره کړې هغه هم بیا نه پېژني. د هلمند په کلیبوست سیمه کې د دې همشکله ځوانانو توپیر او پېژندنه بغیر له خپلې کورنۍ هېڅوک نسي کولی. د کلي خلک او ګاونډیان ډېر کله د دوی په توپیر کولو کې غلط کېږي او ان د کورنۍ غړي هم کله ناکله پرې اشتباه کېږي. اکثره وخت داسې د شپې خو ما خپله اوس ماپښین زه ورته وایم دا یوه ته مې ویل ما یو پلنډه واښه راوړه، هغه ته بارول زه بل یم، زه د مکتبه سره راغلم، هغه زه یم. په پېژندلو کې زه نن خپله 2 واره غلط شوی یم، ځکه ما یې ورته وویله ما ستا ورور ته ویلي یو خبرې مې ورته کړې وه، هغه زه وم زما ورور نه و. نو اکثره خلک یې نه سره پېژني، یوازې دوی د کورنۍ غړي دي چې دوی ډېر ښه دقیق سره پېژندلی شي. نور د همسایګان دوی زموږ د کور تر څنګ اوسېږي، خو زه یې نه پېژنم. له طبي اړخه د 2 یا څو کسانو دا ډول ورتهوالی د جینیټیکي مشابهت له کبله وي چې د نوموړو پر ژوند او چلند پیاوړی رول لري. محمد نسیم شاکر، غږ راډیو هلمند.